أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا کہ اللہ اس تفصیل عذاب بیان دې عذاب سو الله دې بیان کړي کھانی را ورول وزر اورلانه کې راشي پورته کړه لاندې خوانه د جهنم نیو وشل مرمه باندې چوشتل کی د پاسه خاور رالو پیکانی ترجمان قران کې ابو الکلام آزاد دي چې و سماجه کې توري وبري اوس خواب دوی نه دي دي خلق الله ودا سزا وا فلما جاء امرنا شکل راغه الله یا صاحب زمون جعلنا من وګرځو د الله نه طرفه حساب بر طرفه الله اعلان دی او مرول علیها پدی من کانی سجلا من پور پخړې شوی منزول سمانا متتابعه ابن عباس ویل کمر مې شروانی یو د ول پاسه سرور روان و چا ویل منزول دا من لک یو بدن اکرام معنا کې مصفوف صفونه مرصوصه یا منزول دا من خيار الله عذاب لا الله وداس ما دشمنان دی وجنا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي کوم انسان چې عمل د قوم لوط کی برغر له بوزه اعلان دی روغر ځای پاسه به رکانو باران وکي امام شافعی فرمایي دیوال په روغر ځای حدیث کې راځي رسول الله فرمایي فاعل او مفعول دا دواړه وجنه عبد الله ابن مسعود وغیرہ فرمایي ور کې سوزول پکار دي دشي انسان چې کلم مرشي ابن عباس سے فرمایي دی قبر کې به الله دا شکل د خنزیر واړي شکر ورته الله اوران کی دور سزا الله ورکی نخدار به اند ربک ساد رب سرا وما يونوي ذاتي الله د ظالمانو نبی بعید لریم دا کان الله د ظالم لړې نه دی هر هغه انسان چې عمل کوي الله ودا د باندې د کانو باران ورو یہ زمیر راځي کانو لا چې ویلې زمیر راځي دې کړی لا الله ودا کړی ظالمانو لړې نه دی چې ویلې دې نه معنا دا عذاب د عذابونه پرې کړیوالو علیکم د دین اور سوس بل نبی شعیب علیہ السلام عجیب نبی ودا خازن لکی خطیب الانبیاء شعیب کیا اول عقیده دا قانون دا وش دا عقیده تربیت دا اخلاق و اعمالو ترغیب ترهیب دا هر څه بیان اول و الى مدینہ ارسلنا الى مدینہ لګلو محمد ان لرا قوم رود دي شعیب الله دې عمل ته لګلو نو د سو ویلي شونکه انبیا اول د عقیده غم کوي په ارزه کې عقیده ډیره مهمه ده عمل ټول مرتب دی په عقیده چې د کفر او شرک کې څومره اعمال ته کې الله نه مني د عقیده جوړواله مسله پکار ده قال وی یا قومي اے زما قومه اعبدوا الله خاص کې بندګي الله لا ما لكم نشتا صلاح من اله غیره د دې الله نه سوا بل معبود هیڅ څوک شته نه نګره په سیاق نه په واقع او تعمیم لا اشاره وا درې پر قوم کې عمرسو د خلکو نه په درنده باندې قصو پسوګه به خرڅوله څه مطلب سړي بزان سره مال راوړې او سلمانه چې و به تلو اتیا منه بشو به دوی به بل ورکو یو سر شل منه بشو اوسم داخله کوئی کرے ور پلانې ډېر کمالي دي خراب مال ډېر کله چې بل باندې رد وکي یمړ دې رول مې دکانداري پر خودلې وټول روټو مې وته خراب شو پرور یې سزا راغله مې هغه پیټي مې ټول تیرېشتي چالاکی پکار ده ولا تنقصوا مکمو ای پیمانی والمیزان او داتلا ان اراکم یقین زوینم تاسو بخیر مالدارا
تاسو مالدار یې. خیر قران کې و معناګانو باندې راځي د کې معنا د مالداري. څه مطلب؟ چې مالدار انسان دا کار کوي نو دا خو سخت جرم دی، ډنډه کې ظلم کوي. دی ویل څه چل دی؟ و اني اخاف يقينا زيركم عليكم بتاسو باندې عذاب يوم محيط، دا عذاب دا خورځي شګیر بږي تاسو. ورسته کې جواب سوال قوم زد کړه ورته وی شعیبه وخت نه چې مفتي ورکوم. وسم دا باج دکانداران دا وی کنه ته ورته چې دا پکې ما شو دا پکې را شو خو کده نه چې مفتي ویسي. الله وی مفتي نه اخلو حلال ګټو کا تا باندې چا لګي زنه مفتي ویسا. ويا قومي اے زما قومه او فمانا پورا ورکه پیمانه ول میزان او د طلب القسط په انصاف ولا تفقسوا الناس ومكم ويد خلق الشيء نددي مگر زه په لارځ پرېزمه کې مفسدين فسادين مفت نشتا حلال غټه سر بکار ده. بقیت الله کې درې تفسیر دي. طاعت الله خير لكم تاسو لغره دي. دویم رحمت الله. دریم قول علماء ذکر کړي حلال غټه. الله وی ارش کې حلال غټه کوا ظلم مکوا. حلال غټه د الله تعالی خير لكم دا تاسو لغره ده ان کنتم مؤمنین وجدا چې تاسو کې ایمان دی. مؤمن سره خو به حلال غټه وسیلات شي. دویم قول لري که تاسو کې ایمانی د حلال غټه وسیلات شي. وما انا عليكم زنيب بتاسو باندې زموار بحفيظ زمن من زوال النعمه. سبا کنه مدرن الله ولي کار مخبل یوم انا علیکم بحفیظ. خو ار پیمانه نه مولا چرته تول کوي زبالت نه غوډرګم چې دار کم کې ودار زیات کې تاسو الله اسما پر خو دی. وزر قوم رشخان شعیب علی السلام کې لوی صفات دا ډېر منځګزار سره و. ولکه شعیب ورکه چې دا درس سال استا منځ درکې وزم تعالی دا وی کړه چې ګره پر خو دی. ولکه دا وکړته راکه چې تعالی دی ګری درکړه دی پټګی درکړه دی جمعه درکړه نمبر به عزت خلقو. قالو دی ویلیا شعیب اے شعیب علیہ السلام الصلاۃ کا ایستا مستعل امر کئ. صلات معنا منس دا ډیر منځګزار وکړه. حدیث کې راځي ابو داؤد کی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مشکل پیدا شو متصل منزل به توجه کوله. دویم امام رازی کبیر کې لیکي دغه صلات په معنا د دین دی نو به معنا د سره. حدیث کې راځي صلات عماد الدین. قال دی ویلیا شعیب الصلات کا ساده دین چې تامر کا تعالی امر کوي ان نترک چې موږ دې پریدو ما هغه څه عبادت اباونه چې بندگی کړی زموږ پلارانو. خا پلار نه کې پریدو استا په وسروان شو او ان نفعل دې کې دوه قول دي عتب دې په نعبد يعبدوا معنی. دیم قول چې اتنهانه پټتي آیت مونږ منع کوي چې مونږ دیونه کو په اموال نه پر خپل مالونو کې چې مونږ غواړو. انک یقینا انت شی لانت الحلیم الرشید. خامخا دې صبرنا کوړي روکېریم څوک چا پر ملنډي کوي کنه وکیارا دا خبره دې څو وخت ذکرې دي. نو دیم شعیب له ویلې الکه وړي روکېر نه دې روکېر موږ له معلومیږي دې رښخندوالو بیا دا خلک دي. قال اوس دا جواب قال وی يا قومي وی شعیب علیہ السلام یا قوم زما رایتم اطلاع را کې مالا ان کنتو کجل شرطو مالا بینتن پخار دل اسما درمنا اور اکڑی ایمان منه د خپل طرف نه رزقا حسنا رزق. دلته عبارت دی په حال یجوز لی اراقن ایدا جائز مال چې خیانت کوي حکم نه. وما اريد زنه غواړم چې تاسو مخالفت وکم. دلته عبارت دی او اعلان وکم اعلان هغه څه انا کوم چې تاسو منه کوم داینا
ان اريدو زنه غواړم مگر صلح اصلاح ستاسو اصلاح پنه سره لګي دغه اسما سره نګټ را کوي نه بل او څو چې ما طاقتي وما توفيقي نبي توفيق زما الا بالله مگر په الله علي په الله ما ځان سپارلې ویلې ونی بالله ورګرزم ان رجوکم هغه سره چې په معنا سره د مصیبتونو په وخت کې ایزو ورګرزم الله آخرت کې یدا منا ز چې بندګي کوم نو خالص د الله رجوع چې کوم نو بس صرف الله لا اطاعت دی والله ورس هغه تخفیف او دنیا د عذاب نه یرا ويا قومي اے زما قومه تیج دن کی تاسو لا شقاقی سمانا مفسرین یو معنا کوي ازراری اسما ضرر در کول تاسو لا دیم قول باز علماء ذکر کړي معنا زه تاسو لکه خبره کوم تاسو منئ نه ان دې خبرې چې رسول کی تاسو ورسېږي تاسو لا مثل ما بشان دا څو چې رسیدلې قوم د نوح قوم د هود قوم د صالح قوم د لوط زما مخالفت مکوئ کینه د عذاب بدر باندې راشي کوم چې بنو علی السلام په قوم راغلي د هود راغلي صالح دویم او نه قوم د لوط علی السلام منکم ساسنا ببعید لریم زمانه نږدې ده علاقم نږدې ده خو عبرت واره کنه وس ترغیب دوی ویل شو جواب د الله نه بخنه وغواړي الله یوسف معنا بخنه وغواړي او معنا توبه وباسي زده سلمینه کوم ودود الله سلمینه کوي ود نه لري الله دې مين نه کوي واستغفروا ربكم بخنه وغواړي د خپل رب نه په بار د زور شرک ثم توبوا الیه وبرجوع ک الله له توحید ان ربي یقینا دارب زما مهربان دی او مين نه کوي ودود سمانه مين کوي الله دا دغه صفت دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله چې کله یو بنده سره مینه وکړي جبريل وغواړي وې دې بنده سره زما مینه ده ته مسلمانه وکړه هغه د اسمان ملائکه لوي هغه رسمه کو هغه ټول د انسانانو کې خور شي یو سړی بر خپل نه رشتہ دار باندې نه لیکن د هر چا کې بځای لري رسول الله فرمایي وجدار چې سره د الله مینه ده ډیر انسانان دي من او تاسو لیدل نه دي لکه خاص کر مجاهدین څومره ځل کې ورته دعاګانې مونږ غواړو چې الله ته کامیاب کړي نوم اقصل باندې څومره خوشالي وو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کوم انسان الله له دلويش باندې ازمانه ورزي الله د نیم لاس چې ته د نیم لاس باندې ازمانه ورشي الله له پورا لاس ته چې د لاس باندې ازمانه ورشي الله له دواړو ته چې د الله په طرف باندې روان شي هر والا الله په منډه را روان دي کوم چې داغه د شان مناسب څومره مینه کوي الله صلی الله علیه وسلم مینه کوم ورساګر قوم جواب شعیب لی ویلی یمړ ستا په خبرو نه پیوي چې دماغ مو خراب و اسی لګي ته لاس اخلاص کمزوري سړی وي دمغه پیش کیږي نمبر بیا د بخل کیږي قالو دې ټولې ویلې شعیب ما نقو من نه پويګو کثیر مما تقول وډیر اسمانه ته وای ستا په خبرو ولا کوم پیوي څه وای دویم وانه یقینا منشو لنراک ګور تعالی فینا په مونږه کمزورې راي دا کمزورې دا من ملګری دي نشتا نظریه نو ولي وجن الله يقوم القوي ولو لا رحت کني وستا خاندان لرجمنا کتارو مون کنزل کړي وې ته په کان وشته وې مفسرین لیکي قوم مملوی نعمت دي چې انسان شي استعمال وي ګوره سا قوم ډیر قوي قوم دي مونږ په یو کستا غریوان لاس دروازو دوی به زمونږ پښتنه کوي دې وجنه مونږ ته پرې خو دی او بلی ورته څه ویلې
وما انت علينا بعزيز تنه شرط موږ له عزت من ته سپک سړی ګورا ته بده شوي شر زړی عزت منه ما ته سپک سړی چې موږ له پیش کېږي سپک سړی وي تاسو کې سپک خلک دي کنه ورسره کې دا جواب وی ویلې ظالمانو داسما قوم بډې عزت مند یو ک الله الله لحاظ نه کوي د قوم بس رواني قالو دی ویلې یا قومي ارحتي آیا خاندان چې زما چې اسو علیکم ډیر عزت مند دی پتا شو الله نه او دا مونږ ولې دی اور اكم ورسره خپل شاګان نه ورسولې شوي زهري اندام انشاء نبستموه خلافكم لا تطيعونه ولا تعظمونه الله مشار غرزولې چې عزت نه ساتي قوم سره مړه قوم کې وسه مسلې ان ربي يقينا دار زما شريب بما تعملون محيط فاقامل ماني چې تاسو کوي ګیرون کړي محيط من عليم حفيظ دي ورسات کے برات سره تخفیف نه شعیب علیہ السلام ورته وی زه ورکه خپل مکار د خپل مکار د سړي سره بیا وخت نه تیری کنه یا قومي او ویلی یا قوم زما عمل کوي علی مکانتکم بخپل طریقه باندې یا مکانتکم انا په خپل طاقت ان عامل زما عمل کوم پر خپل طریقه یا زما عمل کوم پر خپل طاقت سو پتاله منظر دې په بشي چاله عذاب راځي خو چې وای شرمای او څوک دروغجن دي تاسو خمار دروغجن وای لیکن پته به ولګي انتظار کوي اني معكم زم تاسو سره رقیب انتظار کوم د الله عذاب لا ورسا کې جواب سوال د دې حاصل لاره کله د الله عذاب راغی نو څه صورتحال وشو الله جواب وکړو شعیب سره د ملګرو بچو نور می ټول الله تسنس کړو ولما جاء امرنا شکر راغی عذاب زمون نجات مور کې الله شعیب علیہ السلام لا والذین هو انسانون لا شی ایمان راوړو د سره برحمت منا فرحمت باندې زمون د خوانا عذاب نه بچ کېدل الله پر رحم شعیب من بچ کې دا ملګری من بچ کړو ورسا کې جواب سوال خلق سشول اونی ولا الذين انسانان ظلموا جزل میکړو تن आवाज الصيحه صيحه ول راوستو دوی په شعیب علی السلام چغې کړې وي چپ شا مګړېګا الله یې زبتا زمانه چغې کوم الله په دې باندې आवाज راوېست او نور انبیاء ولې ویلو چې مونږ تر دې ځمکې نو باش الله په زلزلې راوستي سبه کو الله په خپل کورونه کې ایجاد تمن الټا پراته دل میکړه الله وي برباد میکړه دلته عبارت ده اهلکو برباد شو کأن لم یغنوا فی آگوی کې دی وشي درې کې خبردار تبعید مدین والا لکه څنګه چې تباشو سمودین دي جنور سوس د موسی علیہ السلام تذکرہ رب دارې مخکې بیان دا کوم نو شو چې د نبی خلاف کړي د بل چا خبره اخسته ده دیږي کې اوس الله بیان د دې کوي فرعونانو موسی علیہ السلام پرې خو دو لاړ د فرعون نظر راواغستا پای باندې د الله عذاب راغی داخل کې الله دل کړو ولقد ارسلنا يقينا لغيرهم موسى فخار دلایلو وسلطان مبين او په دلیل کار باندې معجزات چا وی روب شربینی لیکلی دی به موسی علیہ السلام دمر روب لرو چې فرعون به خبر شو چې موسی علیہ السلام براغه تقریبا سره پاسه 200 ضرورتي به چولې هواګانې مته روانې الله یروب مې ور کړه ودلا آیات دلیل به دې چې الله خپل انبیاء او روب ور کړه اولیاء ور کوي څومره روب دې مسلمانانو مجاهدینو کې نفس आवाज او شي چې لګرا اخلا
نیک سړی منډه وي او بد منډه وي خزو نر ټوله چې شراله بس معلومات نه یو صرف هغه چراله تمیز بیا پاتې دوی الله دارو ما ور کړی دي دا اوس ما دوستان دي چاله لګلو اله فرعون الله فرعون لرو دا غمل ګرلا دوی تابعداري وکړه امر فرعون د طریقې فرعون نو طریقه فرعون برشید حق رشیدلې کامیاب بنوا ورو ساعت کې قیامت حالات فرعون بمخې خپل قوم نه قیامت کې جهنم له الله بوت را قوم الته برباد کو دی بمخې والته جهنم کې عذابونه خوري يقدمو کې معنا د پیش مخکې به د خپل قوم یوم القیامت پورز قیامت داخله فرعون دا فرعون النار اورلا فاوردهم ور بوتلو دیش کی راځي کنه من سن فی الاسلام سنتا سیئه فلو وزر من عمل بها رسول الله فرمایي چا چې بدلار جوړ کړه دل موبایل دی څومره انسانان چې بدلار باندې راځي هم دی وبالم دلور دی سزا کې هم دا شریکی وبئس الورد الله ډېر بد ګذر دی چې خل ورګرځي دی شي جهنم ډېر بد ګذر دی ولی ویلي داخله تګیلی تګ انسانانو بغواړي چوجه کې وبني نو ته ویل چې لکه پلانې کوي سب ګذر دی رښخن دیوالو کنه وشو دا خو د آخرت مسله وا دنیا کې مسلمانان فرعونانو او دای ملګری بد یادي ورپسې کړه شو الله یې پیازې په دې دنیا کې لعنت سمنا عذاب غر کېدو دوی مؤمنان په لعنت وای کړه ويوم القيامه الله پورز قیامت ور دې یا قیامت ور باندې ملائک لعنت وای بسرت سمنا ډیر بد نعمت الله چې خلق لور کې دي شي مرفوض جهنم بد نعمت دی الله ورته نعمت ویلي ام تحکمن وز نبی صلی الله علیه وسلم صدق اے خلقو دې پیراونانو باندې چې الله عذاب را وسو بنی اسرائیل الله بچ کول اې دې وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم پیدا و نه خو چې هغه تاریخ تاسو ذکر کې معلومه ده چې دا د الله ویلي دا د الله نبی دی او د الله د نبی خبره منل پکار دی ذالک الله اذا چلی خبرونه دي کلو دي نقصه علیک مونږه بیانو پتا منها باز په دې کلی کې الله قائم ولار دی وحسید او دلدل قائم څه معنا چتونه الله معلومیږي حسید دا معنا قطاره سے فرمایي د سر اثر نشته قائم دا معنا شر حسید معنا خراب قائم دا معنا بچت باندې را پریوتی حسید کی اشاره معنا د بیخ نه الله وی وستو باج قوم الله ر بیخ او باس تسنه شي ورسا کے سبب دا عذاب آیات کې مقصد رد شرک په تصرفي دا به جواب د سوال د سراغه داخله چې الله برباد کو ظلمونه کې الله وی ظالم نه يم دوی خپل اسباب د ظلم برابر کړي د الله نه ثواب الله متوجه و نو عیسی الله اور باندې عذاب راوستو جرم دوی کړي هر چا چې دا کارو کې د الله نه ثواب چا را مدد شوی ویلي بس د باندې الله عذاب راغو مونږ ظلم نو کړی الله په دې فرعونانو ولکن ظلموا انفسهم دې ظلم کړو په خپل ځانونو په شرک باندې مسرد شفاعت قهري لکه دوی خدایان څه شول فرعون خدای وکنه دوی الله چې کله ما عذاب راشي به دوی الہ یو نټینګی نه زګه خو الہ دینانو فما اغنت پس د پنکړانو د دوی نه الہاتهم د دوی خدایانو التي اغا يدعون من دون الله چې دور تر آمد شوی دي سوا د الله نشاري شه دي
سورہ احقاف کې مرا شتیش کی لما جاء کل راغ امر ربک استاد رب امر وما زادهم زیت نه کې دوی له سوال توینام تدبیر والله برباد کړو ورو سات کې الله اوس تخفیف پر کې دی موجوده ولا څه مطلب مونږ الله وی شي انسانانو ځان بسم انسانان جوړ کړي کچرته الله نه سوا بل مرامد شوی دی چې فلان را ورسېګه په نیک نظر یا غره رکوع سجده وکړه داغه بنامه د نصرانی وکړي داغه قانون دی پرېسمه کبانې ومنلو کوم معاملې مشه داغه سره کړي الله دې معاملې تاسو سره کو پرېدم دي شرطه وکذالک الله دق شان اخذ ربک ان ولدرب سادي اذا قضا چکر ونی شه الله دا کلیم وهي حال دا چې دا ظلم کوونکې ان اخذه یقینا ولد الله چې دی علیم شدید ډیر دردناکم دی ډیر سخت دی سړی زړه به خپکی سړی الله ډیر کلک راونی سم ورسا کی تخفیف اخروی دې ته ویل شي جواب سوال دا دی چې د دنیا کې خلکو باندې عذابونه رااله او بس آخرت کې به مزین نه دنیا کې خو الله عذابونه رااله آخرت عذاب خو ټول نه خطرناک دی اخو ډیر ګران دی ان فی ذلک یقینا پر عذاب د دنیا کې لآیتن نخدا لمن خاف ان پرد اچا شیریږي عذاب الاخرتی د عذاب د ورځو سنیم ذالک د عذاب د اخرت چره یوم دا ورځ دا مجموع له الناس چې خلق ورته راجم شي وذالک یوم او دا ورځ دا مشهود چازری به کې دی شي خلق ورته شریږي دویم خلاره مشهود دا معنی گواہی به کیږي یو په بل معنی گواہی دی انبیاء کوي نیکان کوي ملائکه کوي شهیدان کوي قارئین کوي قران کوي ورسا کې جواب د سوال دا ورس ولې نه راځي الله تعالی مکو وکړه ټیم نه پورا چې وخت پوره شو الله په سر باندې نه غوډريږي په وړي ارمانونو کې هیڅ پیدا بدل نه کی موږ نه ورسره کړه الله د اورز قیامت الا لاجل معدود مگر د فرض هغه نیټه شمار کړی شوی الله له معلومه نه څو وخت باغ راځي علم ولنشا وز قیامت سختی لګ بیان یې الله د شورس دا چې کله راشي الله د خلق به یو بل سره خبرې نشي کولای خبرې باندې ګار سره بګونګي یو مرا شورس دا یاتی چې الله وراشي چې شرش منا ورس یا یاتی منا اجل راشي خبرې باندې کوي نفس یو نفس الا باذنه مگر په هغه ټیم کې به خبرې کوي چې الله ورته امر وکړي الله عز شامرونه کوم هیڅ خبر نه کوي هموار مخلوق به راګړي شروان کشار به کشار سورې نبا کې ممرش اوس دوه قسمه خلک د قیامت کې فمنهم بعض الذين الله شقي بدبخت او سعيد او بعض نیک بخت بعض بدبخت او بعض نیک بخت ورسا کې تخفیف اخروی نیک بخت انسانان څنګه دي الله چې جهنم له ورغورځوم دا بدبخت انسانان دشي به انګيږي لکه خرچ انګيږي د خروغ غو اوازونه والله کوي سم خردي فاما الذين فسق انسانان چې بدبخت لري ففي النار الله دا بور کې پراته لهم فيها يبيدون پر پای کې او سري او شيلي وشيخ نو د قشان اوازونه زفیر دامن او سيلي شهيق دامن आवाज خرچ کله وینګيږي اخر کې د پوجنه आवाज وباسي الله د خروغ اندره باړې بویالتا دی ولی مخ کې کړه تیر انته عزت دي لکه سړی دی کنه تیر اټینګ کا او سم لکه ورته باندې کې چغي وای کنه الله د عملي کې شوي سم د خروغ اندره आवाजونه وکي خالدین فیها همیشه به پای کې
ترڅو پوری چې ولاړ اسمانونو او زمکا دې مراد دې دنیا اسمان او زمکا را سورہ ابراهيم کې عمرش الا ما شاء ربكم چې ساره بغاړي دې څه مطلب ګورنګار مومن به همیشه نه کنه الله یې زبر وباسم هغه دویم قول لري دوی بور کی خوشستار به غاړي کړي د اور نه رابار کی زمحریر له بوشي اندامونه دې خلینه به پریت کوي کله د جهنميانو ویني زی اوس قابدن نه دا ور باندې خوري یو حال خو نه دی ور صبره شیخ شلینو قتيبه معنا کړي چې زخم سخاشي ډاکټرانو له دا پته را اچنجه مو کی وینم بکی زوم پکی دا ټول د شروع ویږي دا الله دې کافرانو خوراک دی دومره بد حال بدبویا ان ربک یقینا دار افساشره فعال دیر کون کې لما یرید شو غاړي څه الله غاړي بکی